علماء کرام فرمائی قرآن څلور حرف قاف ر الف نون. قرآن قاف ر الف نون. او امام راضی رحمت الله علیه لیکي چې دا هر حرف پر یو معنا باندې دلالت. قاف معنا قرب خداوندی، ر معنا رحمت خداوندی، الف معنا انعامات خداوندی، نون معنا نور خداوندی. یعنی چې یو سړی قرآن امام کی، د قرآن سره تعلق قائم کی، قرآن د خپل زندگی مقصد وګرځي، نو د قرآن اول حرف دی قاف الله پاک خپل قرب ورنصیب کوي. او دا الله پاک قرب په تمام نعمتو کې عظیم نعمت. قرآن دویم حرف دی ر رحمت خداوندی. پر دا سړي باندې به د الله پاک رحمت. په کوم کور کې چې قرآن ویل کېږي پر دا کور باندې به د الله پاک رحمتونه ووري. په کومه محله کې چې د قرآن کریم تلاوت کېږي، درس کېږي، د قرآن کریم د احکام مطابق عمل کېږي، پر دې محله باندې به د الله پاک رحمت دی. او د قرآن کریم دریم حرف دی الف. الف معنا انعامات خداوندی. چې یو سړی له قرآن سره تعلق ساتي، قرآن خپل امام وګرځي، پر دا سړي باندې به انعامات خداوندی راځي. په کوم کور کې چې د قرآن کریم تلاوت کېږي، پر دا کور باندې به انعامات راځي. په کومه محله کې، په کوم عدالت کې، په کوم ملک کې چې د قرآن کریم امامي فیصلې د قرآن کریم مطابق کې، پر دغه ملک باندې، پر دې عدالت باندې، پر هغه کور باندې، پر هغه محله باندې به انعامات خداوند راځي. او د قرآن کریم څلورم حرف دی نون. نون معنا نور خداوندی. چې یو سړی له قرآن سره تعلق قائم، قرآن خپل امام وګرځي، دې ته الله پاک نور ورنصیب کوي. زړه به له نور څخه ډک. په دا کور کې به نورانیت وي. په کومو محلو کې چې د قرآن کریم درس کېږي، په دا محلو کې به نورانیت وي. او د قرآن نور د دلمر تر نور زیات دی. ګوره د دلمر په روشني سره موږ دا معلومولی سو چې دا تور دی، دا سپین دی. د لمر په روشني سره موږ دا معلومولی سو چې دا دیوال دی، دا درخته ده. لیکن تی پر ایمان وایس د لمر په روشني سره موږ دا معلومولی سو چې دا حلال دی، دا حرام. د لمر په روشني سره موږ دا معلومولی سو چې دا جایز دی، دا ناجایز. د لمر په روشني سره موږ دا معلومولی سو چې دا حق دی، دا باطل. نه په معلومیږي، لیکن د قرآن کریم په نور سره معلومیږي که نه معلومیږي؟ د قرآن کریم په نور سره دا معلومیږي چې دا جایز دی، دا ناجایز، دا حلال دی، دا حرام، دا حق دی، دا باطل. نو د قرآن کریم روشنی د لمر ته روشنی نه سوځي چې د لمر په روشنی نه معلومیږي او د قرآن کریم په روشنی معلومیږي. علماء کرام لیکي چې یو سړی له قرآن سره تعلق ساتي، د قرآن کریم تلاوت کوي، د قرآن کریم د احکامو دعوت چلوي، الله پاک نور خداوندي ورنصیب کوي.